که زه د ستاسو نه یو سوال پوښتنه وکم چې په دنیا کې په ټولو کې زیات قتلونه بچا کړي وي، نو یقینا د ستاسو جواب به وي چې چنګیز خان یا هټلر یا نور څوک. خو نه، په دنیا کې په ټولو کې زیات قتلونه یو ساینسدان کړي دي چې هغې دوه داسې قسم ته شیان جوړ کړي وو چې هغې نه تر اوسه هم خلک مري. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو وری بیا درته هرکلی وایو. دوستانو، دا د 1920-25 خبره ده چې په هغه وخت کې اول ګاډي جوړ شوي وو، خو د هغه وخت ګاډي انجن به ډیر زیات شور کولو. نو ساینسدانو ډیر زیات کوشش وکړو چې په څه طریقه سره د انجن دغه شور کم کړي. نو په دغه وخت کې یو ساینسدان توماس میجلی چې هغه دا کارنامه وکړله، خو دته څه پته وه چې د دغې په وجه سره به دای د دنیا په ټولو کې غټ قاتل جوړیږي. د یو قسم ته کیمیکل جوړ کړل چې هغې ته به یې ټیټرا ایتایل لیډ ویل، چې کله یې دغه کیمیکل په ډیزل او په پټرول کې مکس کړل، نو نه صرف د ګاډي انجن شور کم کړلو، بلکې د پټرول او ډیزل خرڅه یې هم ډیره زیاته کمه کړله. او دغې نوي تیل ته یې ایتایل نوم ورکړلو. خو د دوی دا نوي تیل دومره زیات مشهور شول چې په پوره دنیا کې د دغې دپاره غټې غټې کمپنۍ ولګېدلې. خو په دې وخت کې یوه مسله پیدا شوه. هغه مسله دغه وه چې په 2 میاشتې کې په یوه کمپنۍ کې 10 کسان مزدوران مړه شول. خلکو ویل چې دغه مزدوران په دغې کیمیکل کې موجود د لیډ د وجې نه مړه شول، ځکه چې لیډ یو قسم ته خطرناک کیمیکل دی. خلکو د دغې کیمیکل د بند کولو دپاره احتجاجونه وکړل، خو چونکې د دوی سره څه خاص ثبوت نه و، نو دا کیمیکل یې بند نه کړل. تر څو کاله پورې د توماس میجلی دغه تیل ډیر زیات په شوق سره استعمالیدل. لیکن د 50 کالو نه بعد چې کله ساینسدانانو ریسرچ وکړلو، نو دوی ډیر زیات حیران شول، ځکه چې د دوی مطابق په دنیا کې هر دریم کس د دغې لیډ د وجې نه مړ شوی دی. دوی دغه ریسرچ نور هم قابل اعتبار جوړولو دپاره د 1000 سال مخکې مړه شوي خلکو هډوکي او د اوسني مړه شوي خلکو هډوکي راواخیستل. نو دوی وکتل چې په اوسني خلکو کې 80% د لیډ مقدار زیات دی. خو سوال اخر دلته دا پیدا کیږي چې لیډ په جسم کې داسې کم نقصان جوړوي. نو د ریسرچ مطابق لیډ د انسان د جسم رګونه بند کوي او د هغې په وجه سره د انسان د زړه بیماری جوړه شي او د دغې نه د مرګ وشي. د یو بل ریسرچ مطابق د لیډ په وجه سره به صرف په امریکا کې هر کال 2.5 لکه خلک مړېدو، نو په دې 50 کالو کې صرف په امریکا کې 75 لاک خلک مړ شوي دي. نو اوس تاسو خپل اندازه لګولی شئ چې په پوره دنیا کې به څومره خلک د دغې نه مړه وي. د توماس میجلی صرف دغه لیډ تیل هم نه و چې د کم په وجه سره دنیا ته دومره زیات نقصان ورسېدی، بلکې چې کله په اول سر کې دغه تیل جوړ کړل او دا ښه کامیاب هم شول، نو بیا یې دای په یو بل کار باندې ولګولو. هغه کار دغه و چې په هغه وخت کې به د فریج د ټنډه کولو دپاره ډېر سخت خطرناک ګیسونه استعمالیدل. نو دته یې دا کار ورکړلو چې دا یو قسم ته داسې ګیس جوړ کړي چې هغه خطرناک هم نه وي او فریج هم ټنډه کوي. نو د فریج دپاره هم یو قسم ته ګیس جوړ کړو چې هغې ته به یې ډای کلورو ډای فلورو میتین ویل. د خلکو د یقینداني دپاره د ډیرو خلکو تر مخه دا ګیس اول په خپله خولۍ کې اندر کړلو او بیا یې یوه بله مومبتۍ په دغې باندې مړه کړله. نو خلکو دا یقین وکړو چې یقینا دغه ګیس خطرناک نه دی او دغه ګیس هم بیا ډیر زیات استعمال شروع شو. خو په څه وخت نه بعد په دغه ګیس کې هم یوه مسله راووته. هغه مسله دغه وه چې دا ګیس په هوا نه هم هلکه و. نو چې کله به دغه ګیس په هوا کې خارج شو، نو دغه به پاس او هوا ته لاړو او هلته به په اوزون لیر کې جمع شولو. نو د ډیر ګیس جمع کېدلو په وجه سره اوزون لیر ډیر زیات کمزوری شولو او د دې په وجه سره چې کومه ماحولیاتي تبدیلي راغله هغه مونږ تر اوس پوره هم وینو. او د دو ټولو ثبوتانو نه بعد د توماس میجلی په دې ګیس او تیل باندې
په باندې ولګېدله. په ټولو کې اول په جاپان کې دغه تیل بند شول او په دې نه بعد په ټوله دنیا کې. بېشکه چې تامس ته د دغې خبرې علم نه و چې د ده په وجه سره به دومره زیات نقصان جوړیږي، خو ډېر خلک دا وایي چې تامس میجلي چې دغې دنیا ته کم نقصان رسولی دی هغه هیچا هم نه دی رسولی. او په 1940 کې تامس پخپله هم د دغې تیل د بیمارۍ د وجې نه مړ شو. امید لرم چې دا ویډیو به هم د ستاسو ډیره خوښه شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو دپاره دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب